کله چې پېټرول د 90 روپو نه واله تر 120 روپۍ شي دوی کله دا پمپونه والا په 90 روپۍ باندې راوړي مثال خبره به دا وکړو چې یاره او بیا ډایرکټ یو دم په 120 روپۍ شي نو دوی په دغه ټیم کې خپل ایمان خپل مسلمانۍ نه ګوري چې اورګه د پېټرول پمپ بند کو یا په دغه زوړ ریټ باندې خرڅ کو یو دم ولا په سکندونو کې دوه ریټ چین کړي چې یاره ورګه تیل ګران شو چې تاسو ته ګونی ګران شو ته حکومت کار رہے او چې تیل ارزان شو دوی هغه تیل پټلو د ته مجستاد مسلمانۍ او استاد ایمان پتم بدی ټیم کې لګي چې یاره تیل پټکلی او د ګټي په وخت کې تر تیل خپ یو په دبادب کې خرڅه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبري ملګرو یو بل عذاب راغله یاره کم تیل چې ارزان شوی د حکومت تړه خو هغه پمپونه ولا د ظالم بچو چې کم دی هغه پټکړي پس مکه کې وسره دومره تیل سٹاک ته دومره غلنه کې یو دم تیل څنګه ختم شو یاره پمپونه دغه وجه بند کړل چې یاره بده کې اوس تاوان دی دغه بي ضمیر ته وایو یاره چې تاسو د خپل کاروبار خو مانه چې بده کې تاسو د میاشتې په کروڑو په لکونو روپۍ باندې ګټئ ځکه چې یو روپۍ لیټر په تاسو بس ګران شي نه هغه راوړي تاسو مثال په تور 90 روپۍ باندې تاسو ته پېټرول ملاوي شي او تاسو خرڅوي هغه چې کله سلو ته وړي لیټر چې کله بسل شي د هغه ګټې نه ګوري دا دومره بي ضمیر دي دومره نسړي وته مونږ وایو چې یاره ته د مسلمان رور ته یو پیدا نشي ورکولای چې یاره خلکو د څومره تکلیف دي د خلکو سره مریضان دي د خلکو سره غاړي نیم په نیمه د پېټرول چې کوم دی هغه ولاړ ډیزل والا خو خیر په خپل ځای باندې وي پېټرول والا چې کوم دی هغه خپل ځای باندې ولاړ لګاډي د خلکو سره مریضان پکې ناست دي د دومره بې ضمیر دي چې د یو دور په تاوان لپاره دوی د خپل رور ته پیدا نشي رسولای چې یاره په دې چې د عذاب الله تعالی زموږ نه درکې چې یاره لکه ته یو قسم پیدا خلکو ته د طرف نه رسي الټه یو نقصان رسي خلکو ته د حکومت د طرف نه وته اعلان وشو چې یاره پېټرول ارزان کړي دوه پېټرول چې د بس مکه کې بالکل بنې کو سٹاک کړو بنې کړو وای زموږ سره پېټرول نشته تاغه ټینکري دومره روانې دي دومره کنه صرف دغه مالکانو ته یم چې یاره لګ د مسلمان ورو د پاره یو خوستاوانو که خیر دی یو خوستاوانو کې بلشته کې بتاوانو کې چې په بل ریټ د کم پېټرول لازم کنه په دې کې بس دا دومره ګټه خو د اشته په دې اشته کې بلک تاوان کې په دې بل کې بدو چنده ته وګټي یو پکې مسلمان نشه یو پکې ضمیر چته یخ نشو چې یاره ورګه خپل مسلمان ورته یو پیدا ورسومه چې یاره د مسلمان ورته څه پیدا ورسي دوی د صرف دغه مشکل چې د پېټرول تاسو په 90 یا وغیرہ په سل باندې راوړي او دا د پېټرول ډایرکټ یو دم په 120 روپۍ یا په 110 روپۍ شي 60 روپۍ چې ته په یو لیټر کې ته ګټي هغه کې ته دا پېټرول بند نه کړو چې ورګه دا پېټرول نن ګران شو په ما بس ما راوړي ارزانو دا ګران شو ورګه خپل مسلمان رول لچتا لک شانتي ارزان ورکم او چې اوس کله په 86 باندې په وغیرہ په 83 باندې کله دغه ته 9 روپۍ را کوشو نو د اوس لګي د خپل پېټرول بند کړل چې یاره ورګه دې کې بس تاوان دې کې زما تاوان دی نو د مسلمان رول ته چې ستاسو طرف نه پیدا ونه رسیدنه ستاسو کاروبار باندې ملانه شو پتا باندې ملانه شه ځکه د خلکو سره مریضان دي نو اوس دوی ته د پکار د چې د خپل پېټرول لاواله په تاوان باندې وباسه خو د خلکو ته پیدا ته ورسي خلکو سره مریضان دي مړی کیږي غم خادیان دي وغیرہ خلکو د گاډي ولړلې په لارو کې د چا سره تیل نشته سو کم په کم پمپ زیږي د تیل هغه دغه بند کړل ډیزل خرڅي او پېټرول وینشته د پېټرول دومره ټینکري په بر باندې را لیدې سواد ته بزوي ما خاص کر یو په ګلابل مونږ ورو دی په منګور دی په یو ځکه یو پم دی هغه په 100 د 150 نه په بر باندې یو لیټر په خلکو ورسکو د پېټرولو دته به مچ دا مال بم دی را لی خپل بچولو به وړي خپل خېټه به گزاري چې راغنن می ګټه ډیره کړل نو په 186 روپۍ یو په 2 چنده باندې ته لیټر په یو سړي ګران خرڅه او دا خو د خلکو مجبوریان دي چې یاره په دې ټیم کې ستانه په 200 روپۍ باندې خلک لیټر لري نو خلکو باندې په دې ټیم کې لکه یو خوښ کې ګران خرڅ کړي په دې زوړ ریټ به خرڅ کا او دا پېټرول سي په اخر کې چې خلکو ته تکلیف لري